اصلی مارے ذرا سے بس الله به خیر کې قاری صاحب، الله به صحت هم درکړي، الله به دا پیسې هم ختمې کړي، هر څه به وشي انشاءالله. داسې درانه پښتانه ده وګوره، دا دومره غیرتي پښتانه زموږ مسافرونه قسم په خدای په خولو داسې سختو کې پیسې پیدا کړي او بیا داسې خلکو سره مرسته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. جی کتونکو مشتاق علم ما نن دغه مسلمانانو ورونو نه لږ غوښتنه کومه، د الله کور دی، د الله په کور کې ولاړ یم. قاري صاحب راته سوال جواب کړی دی چې دلته دې ځای باندې ما تقریبا 10-15 مرلې ځای دی، په دې باندې ما جومات تعمیر وکړو، برابر هم په صحت باندې صحیح وم. مولانا اسحاق صاحب د مندني علاقې یو دروند شخصیت چې د دنیا شاګردان یې ورکړي دي، علما کرام یې احتساس کړي، قاریان یې احتساس کړي، حافظان یې احتساس کړي دي. نن هغه باندې الله تعالی طرفه یو امتحان دی، بس یو بیماری کې مبتلا شوی دی، نو هغوی باندې خپله دغه بیماری راغلی ده. خو دلته دا جومات یې اخیستی چې دا به الله تعالی کور دی او دا به الله برابروي، انشاءالله برابروي به. خو دغه پیسې په دې باندې پاتې دی او مالک چې کوم دی پیسې غواړي. دا ښکلی جومات وګورئ، د دې علاقې دپاره دغه اخلاص قاري صاحب کړی دی. قاري صاحب چې کوم دی د یو دینی کورنۍ سره، یو دینداري کورنۍ سره د بچپن نه تعلق بلکې پیدایش دغه دی. ماشاءالله دلته کې د بناتو مدرسه هم چلی چې کوم ماشومان راځي، زنانه راځي، هغې ته دغه دین درس ورکوي. نن قاري صاحب چې کوم دی دغه امتحان کې راغلی دی چې خپله بیمار شوی دی او دلته د جومات چې کوم دی دغه پیسې پې پاتې شوي. قاري صاحب را سره دی، پوره تفصیل به دوی نه اورو، بیا به یو څو خبرې کوو. السلام علیکم قاري صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. بعد د دې جومات 10 مرلې ځای دا موږ ته وقف شوي، اوس د دې 10 مرلې ځای 29 لک روپۍ پاتې دي. نو د دې وجه زه په خپله د پالجا ټیک را باندې کړی ته منحمه میاشت نه ده. نو زه چې روغ وم نو زه منډه تړله به هم سواله، خو اوس بیخي د منډې تړلې نه لږ وتی یم. نو دې وجه نه دې تمام مسلمانانو ته لږ درخواست دی، خپل وس مطابق د چا څه دغې نه زموږ به دا قرض موږ نه غوښتونکی دی چې د دې قرض انتظام الله تعالی د دې په دې لږ لږ صدقه او دغه باندې الله دا پوره کړي انشاءالله کېږي به. جی کتونکو د دوی به ډېر شاګردان هم دا آواز اوري. ماشاءالله دوی د لاسه علما کرام تیار شوي دي، حافظان تیار شوي، قرآن خان احتساس شوي دي، د ډېرو ماشومانو ته دغه د دین درس ورکړی دی او ډېرو خلکو سره دغه محنت کړی دی الله رضا دپاره. نو کوشش وکړئ قاري صاحب ته اوس دا 10-15 مرلې مسجد دلته کې دغه تعمیر شروع د دې ځمکې پیسې پاتې دي. قاري صاحب دغه فالج بیماری باندې مبتلا شوی دی. نو دوی صحت دپاره مونږ سوال کوو الله تعالی دوی ته صحت ورکړي او چې کوم شتمن خلک دی هغوی نه مونږ غوښتنه کوو چې دا جومات دا د الله کور دی، نو دا د آخرت دپاره ګټه ده. کوشش وکړئ خپله پیسه ټکه یو ځای کوئ، انشاءالله تاسو چې 10 او 20 روپۍ هم را یو ځای کېږي د دې نه ډېر څه ساز شي. د دوی کانټیکټ نمبر به مونږ په دې سکرین باندې ورکړی. نو کوشش وکړئ قاري صاحب سره رابطه وکړئ چې دا جومات الله تعالی پاتې کړي، د ځای نه لاړ نه شي، د الله کور دی نه به ځي. خو چې موږ مسلمانان یو شو، خپل کم په ودونو باندې فضولیات خرچې کوو، کم سیوایي خرچې کوو، دغې نه بچت وکړو. مطلب موږ په خپلو کورونو کې کم های لیول ټیل ماربل لګو، دغې باندې لږ ګزاره وکړو، دغې نه لږې سیر ته کړو او دلته دې مدرسې ته دغه پیسې وقف کړو. دا صدقه جاریه ده. د دې مسجد او د دې ځای پته چې کوم ده په مندني کې مولانا اسحاق صاحب چې کوم دی دا ماشاءالله ټول دنیا یې پېژني. مندني علاقې ته چې راشئ تاسو نو دلته اسحاق قاري صاحب پوښتنه وکړئ. قاري صاحب ولې جړا ولې قاري صاحب ولې قاري صاحب زړه دې سره راغلی؟ قاري صاحب خپل بچی مې وګڼه زړه دې سره راغلی. اصلی مارے ذرا سے بس الله به خیر کې قاري صاحب، الله به صحت هم درکړي، الله به دا پیسې هم ختمې کړي، هر څه به وشي انشاءالله. داسې درانه پښتانه ده وګوره، دا دومره غیرتي پښتانه زموږ مسافرونه قسم په خدای په خولو داسې سختو کې پیسې پیدا کړي او بیا داسې خلکو سره مرسته کوي، د الله کور سره مرسته کوي. دا صدقه جاریه ده، دې دپاره به خپل ځانونه قربانوي، ځانونه به خرڅوي انشاءالله. لاول زه او بیا که هېري دغه غیرتمند پښتانه انشاءالله. او قاري صاحب خپل وخت کې کنټرول کا، زمونږ استاد یې، زمونږ مشر یې، مونږ ستاسو د خپو خاورې
الله دې تل ژوندی لره الله دې صحت درکړي. آمین جزاک الله. وبس ان شاء الله الله بخیر کې ان شاء الله لږ وخت انتظار وکړه د خیره کاري صاحب هر څه به ټیک شي هر څه شي ان شاء زړه له بسنه راولي ښه کاري صاحب بس مونږ رالو دا غږ هم کېښودې دیرونو ته ان شاء الله الله بخیر کې ان شاء الله. دا داسې انسان و دا داسې یو عالم یو کاري صاحب و قسم په خدای چې دوی به خلکو سره مرستې کولې خو نن د خپلې بېوسۍ داسې وجړو داسې که نه چې لکه غریب کالج اټیک دغه امتحان کې الله تعالی راګیر کړو او بیا ورته د ډېر زیات ماشومان دلته په سوونو زنانه چې کوم دی دې بناتو مدرسې ته دا مدرسه ده جي او دا ورسره جماعت دا کړی دی نو ډېر لوی منزل ورته پاتې دی بس په خپل دغې وجړل چې خدایه پاکه چې ستا د دین خدمت مې کوو ولې داسې امتحان کې راګیر شو خو به هر حال الله دې صحت ورکړي. مسلمانانو ورونو د دوی دا اکاونټ نمبر او دا رابطې نمبر جی پی ایس نمبر دا هر څه به تاسو په سکرین باندې ښکاري ضرور د دې کاري صاحب دې جړا ته وګورئ دغه فریاد ته وګورئ او د دوی دا اوښکې چې کوم دی دا به هم تاسو ختموئ.